نیازی صاحب د پیښې په هکله څه وایي او د دې جسچر په هکله دلته باچا خان مرکز کې چې نن دا جنازه وشوه دلته تاسو ته څنګه پیغام میلاو شو څه پرې سوچ لرئ؟ من خو دغه واقعه چې وشوه د غمجنه او دردناکه پیښه چې وشوه پرون په کندهار کې او زمونږ لوړپوړي درې چارواکي پکې شهیدان شول. موږ دا غندو او طالبان ته موږ دا پیغام ورکوو چې د صلح لار ونیسي. د افغانستان حکومت بار بار دا خبره کړې ده او طالبان دا غوښتي دي چې د افغانستان مشکل د افغانستان مسله چې ده دا د خبرو د لارې حل کیږي نه په زوره باندې، ځکه چې ورځ په ورځ حالات خرابېږي او ښه کېږي نه. نو د ډیپلوماسۍ د مخې نه څه به ورکوي څه به اخلي، یوازې په دې نه کېږي چې هغه چې څه وایي هغه به عملي کېږي. څه به ته ورکوي څه به جانب مقابل ورکوي. نو طالبانو نه د موږ خاص ته بار بار موږ خاص کړی، د حکومت بار بار خاص کړی چې د جنگ د لارې د تشدد د لارې هیڅ امکان نه لري چې تاسو قدرت ته ورسئ یا حکومت ته ورسیږئ، بلکې د افغانستان حکومت حالات داسې برابر کړي دي چې دوی راشي سیاسي فعالیت وکړي، سیاسي اکټیویټي ښکاره کړي، خلکو منځ کې کار وکړي، خلکو ته داسې پیام ورکړي چې یاره موږ تاسو ته کولی شو چې موږ حکومت ونیسو، تاسو څه هر څه کولی شو. او د باچا خان مرکز نه ډیره مننه کوم، منندوی چې دوی په دې غم کې موږ سره شریک شو او دا غیبانه جنازه یې ادا کړه. موږ ته نه ډیر مشکور یو. میر تقال حسین صاحب تاسو څه په دې هکله وایي دا پیښه چې وشوه د جنازې دلته جنازه مو شوه غیبانه، خو چې کوم دواړه طرفونه حکومت د پاکستان حکومت خو د دې پیښې غندنه وکړه، خو د ډېرو اړخونو له طرفه د پاکستان د رول په هکله د طالبانو مسؤلیت اخیستی دی، خو ډېرې اندېښنې ډېرو طرفونو نه راغلي دي. څه به وایي په دې صورتحال باندې؟ داسې ده چې د ټول ناول خو د هغوی په غم کې شریک یو او دا باچا خان مرکز دا د ټولو پښتنو کور دی. نن که دا ټول ملګري مونږ راغلي دلته جنازه کو دا داسې ده لکه چې سړی په خپل کور کې را یوځای شوي دي او دوی چې کوم دی نو خپله مطلب چې دلته مونږ شریکه غیبانه نمازه جنازه وکړه، دا داسې ده لکه چې مونږ یو ورورولي او یو د یووالي اظهار دی. پاتې شو دا خبره مونږ دې وخت کې نیګیټیو خبرې مطلب چې چونکې کونسلر صاحب په خپله هم ډېرې ښې خبرې وکړي او مسلې حل هم چې کوم دی مذاکرات دي. نو موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسې فضا غواړو چې دوی د یو بل ته رانږدې شي. نو که بېګا زمونږ د پاکستان آرمي چیف یا د دې مطلب چې وزیر اعظم یا چې کوم دی نو زموږ فارن افیس هغوی د غم کې خپل غم شریک کړی دی، دا د خوشحالۍ خبره ده. غلط فهمۍ خو زمونږ پخوانه پرتې دي او د یو بل سره زمونږ د مطلب چې شکوک و شبهات شته، خو که چېرته د یو ځینه مونږ آغاز کوو چې دا خبره دې روغه شي نو دا هم ډېره ښه خبره چې نن پاکستان د افغانستان غم کې شریک دی او افغانستان د پاکستان په غم کې شریک دی. او دا که زمونږ د باچا خان د سوچ او د فکر چې مونږ وایو چې دا دواړه مخته خلک چې کوم دی دا په مینه محبت کېږي او چې کومه په غم کې هم را یوځای شو. ولي خان صاحب تاسو څه ګورئ چې نورې سیاسي پارټۍ ولې دا جسچر ولې دا ردعمل نه ښیي چې کوم عوامي نیشنل پارټۍ نن وښودل ته غیبانه نماز جنازه هم وکړه او تاسو خپل خیالات اظهار هم وکړو؟ دا خو د هر سیاسي پارټۍ خپل سوچ دی. زما په خیال کو زه به د خپل سوچ او فکر باندې خبره وکړم نو زه به زیاته ښي. دا تپوس خو تاسو هم د نورو پارټو والا نو که چې هغوی ولې ونه کړه. په دې وخت به زه دا خبره څنګه چې دا کاونسلر صاحب وویل نو پرامن پاکستان او پرامن افغانستان دا یو بل سره تړلې خبره ده. زمونږ مشر ټول عمر دا ویلي دي چې کو په افغانستان کې امن نی په پاکستان کې امن نشي راتلو، چې په پاکستان کې کو امن نی نو په افغانستان کې نشي راتلی. وایم چې کو تر څو پورې زمونږ خبره ده نو کو هغه د پاکستان دی او کو د افغانستان دی، دواړو وخته چې څوک د دې امن او د دې عدم تشدد خلاف لګیا دي موږ د هغې خلاف یو. ډېره مهرباني ستاسو.